د برېښنا سترو پراختیایي پروژو د چارو پیل پرانستې ته ځغلنده کتنه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال او د اوبو او انرژۍ وزارت او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه له لوري د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې له شبرغان څخه تر دښت الوان، له دښت الوان څخه تر ارغندۍ د 1500 کیلو وولټ برېښنا لیږد مزي بشپړولو او د دښت الوان سب سټیشن پراختیا پروژو پیل پرانستنه وشوه. په دې تړاو د بغلان الوان دښت سب سټیشن کې جوړو شویو مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر د خپل وینا په ترڅ کې داسې وویل: دا چې برېښنا زموږ د هیواد یو مبرم ضرورت دی، اسلامي امارت د ډیرو بنسټیزو کارونو په پرتله اولویت ورکړي او له پانګوالو یې غوښتنه کړې چې په دغه سکتور کې سرمایه گذاري وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت د برنامو رئیس دکتور عبدالقاهر عابد د دې مهمو پراختیایي پروژو د ارزښت په اړه معلومات وړاندې کړل. د 1500 کیلو وولټ د انرژۍ د انتقال پروژه ده چې د ترکمنستان هیواد څخه په افغانستان ته پکې انرژي انتقالیږي او دا پروژه 3 لاټونه مانی تقسیم شوی و هغه وخت کې چې یوې د اقینې د بندر څخه تر شبرغانه پورې دا یو لاټو چې هغه تکمیل شوی، مکمل ټول کارونه تکمیل شوي دي. دوهم لاټ د شبرغان تر دشت الوان پورې د موږ تاسو په کوم سب سټیشن کې ناست درځي پورې ده، او بل لاټ دریم لاټي د دشت الوان څخه شروع کیږي د ارغندۍ د سب سټیشن پورې. د دې لویو مهمو پروژو پرانستې مراسمو کې د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور، د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست الحاج خلیل الرحمن حقانی، د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم، قومي مخور حافظ حاجی بشر نورزی، د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس مولوي عبدالرحمن رحمانی، د بغلان والی او یو شمېر نورو ګډونوالو ویناوې وکړې او د دې پروژو پر ارزښت یې خبرې وکړې. دغه عظیمه پروژې چې یو په بل پسې افتتاح کیږي، دغه اول دنیاوالو ته پیغام د دې ده چې کله صالح قیادت او مخلص خلک هغه یو کار ته لاس واچوي، هغه د دنیا د پوهانو د دنیا د حکومتو په تحلیلو باندې بیان کیږي. بیا که ډېر کم امکانات هم وي چې اخلاص وي، هغه کار مخته ځي. د افغانستان په موجوده په ټوله هر هغه اړخیزه کارونه کې برق ته لومړی ډېر ضرورت دی. موجوده برق سره موږ زراعت، موږ ټوله انرژي، موږ ټول صنعت، ټوله سوداګري، ټول زراعت، هر څه او د دې سره تړلي دي. دولت اولیتونه تشخیص کړي دي او بیا شخصي تشبث ته وایي راسي. هغه حالت چې موږ ډېر وخت په دې باندې خصوصا تعلیم یافته طبقه متیقنه و چې بغیر د خارجي کومک د ملک نسي آباد کېدی. نن امارت دا وښول چې نه، که یو سم دلسوزانه کار وسي په خپلو موټو هم دا وطن آباد کېدی شي. موږ په ټول افغانستان کې ډېرې پروژې لرو چې هغه ځینې په تکمیل‌ادا دي او ځینې د پروسس لاندې دي. این ملت ایستاد میشه در پشت نظامی که قدر این ملت را بداند، نظامی که دست در سر این ملت بکشد، نظامی که ملت را در آغوش بگیرد، نظامی که بر سر ملت دست بکشد و او را نوازش بکند. د دغه پروژې سلپسل کې حمایت کوو. د اسلامي امارت چې کومه کابینه دلته که ملکي ده او که نظامي ده او که زموږ د بغلان ولس ملت دی، موږ د دغه پروژې حمایت کوو. زموږ د اسلامي امارت مسؤلین، مشران، وزیران د امیر المؤمنین څخه نیولې بیا تر هغه اخره پورې الحمدلله ټول په شپه او ورځ خپل ملت خدمت ته ولاړ. د دې پروژو قراردادونه د بهرنیو کمپنیو پر ځای کورنیو قراردادي شرکتونو سره شوي،
ترڅو له دې لارې په هیواد کې د پانګوالو ملاتړ شوی وي چې د پانګوالو د ملاتړ دوی زیات هڅولی دي. خوبیایی که این پروژه داره، در این پروژه تقریبا افغان انوست شرکت آمدن و بسیار افتخار دارند که 13 سرمایه گذار کشور ما دو همراه ما برادر پشتون ما هست، برادر تاجک ما هست، برادر ازبک ما هست، برادر هزاره ما هست، از هم اقوام محبوب و سربلند افغانستان حضور دارن. یک جا آمدیم به حمایت حاجی ملا صاحب بزرگوار که جا حضور داره. نو الحمدلله څنګه چې زموږ شرکت او د نورو شرکتونو چې د زړه کړی دی د اسلامي امارت په مشرانو باندې چې دی پوره یقین او باور کړی دی، هغوی ورته زمینه سازي جوړه کړې ده، راغلي دي د خپل شرکت د شخصي لګښت نه چې دی افغانستان کې سرمایه گذاري کوي. نو خوشحاله یو ته الله جل شانه دی افغانستان آباد لري، اسلامي امارت دی آباد لري. د یادونو وړ ده چې په هیواد کې د برېښنا سترې او مهمې پروژې د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي انجینرانو له لوري هم بشپړې شوي دي چې له کجکي څخه تر کندهار پورې د برېښنا لیږد مزي غځول، د ارغندۍ میدان وردګو او غزني مسیر کې د برېښنا 220 کیلو ولټ لیږد مزي د یوه سرکټ نوي کول، د بلخ چمتال سب سټیشن او د کندهار د میوند ولسوالۍ شبکې بشپړول یې مهمې بیلګې دي. د سربیره دا مهال له ترکمنستان څخه هرات ته د 220 کیلو ولټ برېښنا را لیږد مزي او د نور الجهاد سب سټیشن پیاوړتیا د کورنیو تولیدي فابریکو تجهیزاتو پر رغونې او ګڼو نورو پروژو باندې په چټکۍ کار روان دی چې په دې سره نه یوازې د لوړو لګښتونو مخنیوی شوی بلکې د تخنیکي معیاري تجربې پیاوړتیا لامل هم شوی دی. انشاءالله د دې ملي پروژو دغه بهیر به روان وي ګړندی خیر که ستونزمن هم وي مسیر به روان وي ګړندی خیر که ستونزمن هم وي مسیر به هدف د امارت او امیدونه زمونږ یو دی دا ګران افغانستان دی کور د هر افغان مونږ کړی شریک هوډ کړو ژر به یې ودان مونږ کړی شریک هوډ کړو ژر به یې ودان.